د کشمیر په اړه د هندوستان د ناروا فیصلې پر ضد په ټوله اسلامي نړۍ کې د احتجاج لړۍ روانې دي. په کومه کې چې هند حکومت د آئین ارټیکل 300 او 35 ختمولو اعلان کړی. د دې اعلان تر مخه د کشمیر نیم خپلواکۍ حیثیت ختمولو، کشمیر د لداخ نه بیلولو او مقبوضه کشمیر د وفاق انتظام لاندې راوستلو فیصله کړې. د هند د دې فیصلې خبر سره سم په ټوله اسلامي نړۍ کې د احتجاج لړۍ پیل شوې چې پکې د مودي سرکار حکومت د دې ناروا فیصلې په سختو ټکو کې غندنه وشوه. هم په دې لړ کې په ګورنمنټ های سکول محمد خان کلی لنډي کوتل کې هم د پرنسپل له مخه د واک تابع کړې شوې وه چې پکې د سکول استادانو نه علاوه په ګڼ شمېر کې زده کوونکو هم برخه واخیسته. زده کوونکو په لاسونو کې د پاکستان بیرغ اوچت کړی و او پلی کارډ باندې د هندوستان حکومت پر ضد او کشمیر په حق کې نارې درج کړې وې. هغوی د پاکستان زنده‌باد او مودي سرکار مرداباد نارې وهلې او د کشمیر مسلمانانو سره یې د یووالي ښودنه وکړه. سیف افریدي، انګازي ټي وي، لنډي کوتل.